ایراني رسنۍ وایي چې افغانستان د سیمه ایز ترانزیت څلور لارې کېدو په لوري روان دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د ایران ایرف رسنۍ د راپور له مخې په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ پروژې په ځانګړې توګه د ټرانس افغان او خواف هرات لیکې دغه هیواد په سیمه کې د ترانزیت پر یوې مهمې څلور لارې بدلولی شي. دا پروژې د سوداګرۍ د ښه والي، اقتصادي ودې او پر دودیزو ترانزیتي لارو د تاکیې کمېدو په موخه روانې دي. د رسمي معلوماتو پر بنسټ تر 2025 کال پورې به په افغانستان کې شاوخوا 300 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ فعال شي او تر 0 کیلومتره ډېرې پلان شوي یا تر جوړېدو لاندې دي. دا پروژې د سیمې د هیوادونو او بهرنیو پانګونو په همکارۍ پیل شوي دي. د فعال او تر کار لاندې لیکو په منځ کې د خواف هرات ترمز هراتان اورګاډي پټلۍ او د ترانس افغان پروژه شامله ده. ټاکل شوې ده چې د 583 کیلومتره ترانس افغان لاره په ازبکستان کې پیل شي او د کابل له لارې لا تېرېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په پېښور کې پای ته ورسیږي. ازبکستان د ترانس افغان په پروژه کې د 1.5 میلیارډ ډالرو په پانګونې سره د مرشي رول پر غاړه لري. هم د غرض ایران د خواف هرات د اورګاډي لیکې په پروژه کې شاوخوا 400 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. چین، روسیا، قزاقستان، پاکستان او ترکمنستان څو هغه نور هیوادونه دي چې د افغانستان د اورګاډي په پروژه کې ونډه لري. تر 2025 کال پورې ټوله بهرنۍ پانګونه شاوخوا 3 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. ایرف رسنۍ د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکلي دي چې د اورګاډي شبکې پراختیا کولی شي د افغانستان د کانونو صادرات په کال کې تر 5 میلیارډ ډالرو پورې ورسوي او تر 1 میلیون ډېر کسان ته مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. هم دغه راز افغانستان ته د سیمه ایزو دهلیزونو لکه د شمال سویل لاره او د چین د کمربند او لارې پروژو سره نښلول نړیوالو بازارونو ته د ښه لاسرسي زمینه برابروي. ورته مهال یاد رسنۍ خبرداری ورکړی دی چې د ناامنۍ، سیاسي بې ثباتۍ، بندیزونو او د سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د جیوپولیټیک سیالۍ کولی شي دا دغو پروژو ته ننګونه رامنځته کړي او د پرمختګ مخه یې ونیسي. د یادونې وړ ده چې هم دا پرون د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه 3 میلیارډ ډالرو ته لوړه کړي. دا څرګندونې د یاد وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارت سره د لیدنې پر مهال کړي دي.